درته څلور پټ ډیر زیات اهم او ضروري سیټینګ درخوایم دا تاسو د وس نه په خپل واتس اپ کې لازما آن کړئ ځکه په دې څلورو سیټینګونو سره تاسو خپل واتس اپ محفوظ کولی شئ کاغه تاسو د کور والا واتس اپ وي یا تاسو واتس اپ وي خدا څلور سیټینګونه پکې خامخا د وس نه آن کړئ کم سیټینګونه دي دغه لپاره راوشئ په خپل موبایل کې به واتس اپ راوړئ وره به تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک واخلئ دلته به تاسو په دې دویم اپشن پرایویسي باندې کلیک کړئ او لښکته به راشئ تاسو له بدلته یو اپشن درکې ایډوانس په دې به کلیک واخلئ دې کې پکې 3 سیټینګونه دي دا وګورئ په دې کې دا اولنۍ سیټینګ دی بلاک ان نون اکاونټ میسج دا به تاسو آن کړئ که تاسو غواړئ چې زما واتس اپ ته یا زما د کور والا واتس اپ ته څوک ناشنا نمبر نه میسجونه کړي نو دا اپشن د هغې لپاره ډېر بیسټ دی یا یو هیکر سکیمر ستاسو واتس اپ ته اس ام اس دا کول غواړي نو هغه به هم نه کېږي ستاسو واتس اپ محفوظ وي دغه سیټینګ آن کړئ دویم سیټینګ دی پروټیکټ آی پی ایډرس ان کال دا به هم تاسو آن کړئ ستاسو آی پی ایډرس چې کوم دی دا به محفوظ وي یعنی که یو هیکر یا یو سکیمر تاسو ته کال وکړي ستاسو آی پی ایډرس ټریک کول غواړي څه طریقه باندې نو هغه به دلته آپ شي په کال کې به هغه دا نشي ټریس کولی صحیح د کال په ذریعه نو دا هم تاسو آن کړئ دریم سیټینګ دی ډیسیبل لینک پریویو دا هم تاسو آن کړئ په دې سیټینګ سره که تاسو څوک غلط ملت لینک راولېږي یعنی یو هیکر سکیمر درته لینک راولېږي یو فراډي درته لینک راولېږي یا بل څه غلط لینک وي هغې نه به هم ستاسو آی پی ایډرس محفوظ وي که تاسو پای کلیک کړئ نو ستاسو آی پی ایډرس دې ته به څه نقصان نه رسي نو دا 3 سیټینګ آن کړئ څلورم سیټینګ دپاره به تاسو لږ بیک شئ لږ ښه به بیک شئ دلته به تاسو لښکته راشئ یو اپشن دی ایپ اپډیټ په دې به تاسو کلیک واخلئ چې څنګه هم کلیک کړئ دلته دی او ټو اپډیټ واتس اپ دا به هم آن کړئ ما آن کړی دی او نوټیفیکیشن واتس اپ اپډیټ اویلیبل دا به هم آن کړئ یعنی اوس به تاسو د پلی سټور ته نه ځئ او د هغه ځای نه به واتس اپ نه اپډیټ کوئ خو چې کله هم په واتس اپ کې څه نوی اپډیټ راشي ستاسو واتس اپ اټومیټیکلی د ځان اپډیټ کېږي نوي نوي فیچر به پکې راځي نو دا سیټینګ تاسو لازما د اوس نه په خپل واتس اپ د کور واتس اپ کې وکړئ